ټیک ټاک د فار یو ټریک ډیری دوستان موږ نه دا پوښتنه کوي چې موږ ویډیوګانې نه وایرل کیږي او فار یو ته نه خېږو. دوستانو ډیر اسانه او ساده طریقه ده. ویډیو به نه سکیپ کوئ، تر اخره پورې وګورئ. تاسو په دې ویډیو کې مکمل تفصیل سره پوه کوم چې څنګه ستاسو ویډیوګانې فار یو ته لاړ شي. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. تاسو به راشئ د خپل موبایل سکرین ته. موبایل سکرین ته چې کله راغلی خپل ټیک ټاک به اوپن کړئ. په ټیک ټاک هم چې کله اوپن کړئ دلته به تاسو راشئ، په پروفایل به خپل کلیک وکړئ. پاس درې ټکو باندې به کلیک وکړئ. درې لاینونه چې دي د ښي طرف درې لاینو باندې به کلیک وکړئ. لاندې اخر کې لیکلی دی سیټینګ. په سیټینګ ان پرایوسي باندې به کلیک وکړئ. په دې چې کله کلیک وکړه نو تاسو به دلته راشئ د دې دپاره چې ستاسو ټیک ټاک فار یو ته لاړ شي او ویډیوګانې مو وایرل شي. نو تاسو به لاندې راکېوځئ، دلته لیکلي دي کانټینټ پریفرنسز، په دې به کلیک وکړئ. په دې چې کله کلیک وکړه په دې لومړی اول کې چې کوم لیکلي درته په دې به تاسو کیورډ دي، دا کیورډ باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو هغه وایرل کیورډ ورکړئ په ټیک ټاک کې چې کومې ډېرې مشهورې دي، کوم چې ډېر مثال ویوز اخلي، هغه کیورډ به کاپي کړئ او په دې کې به دا ټول وایرل کیورډ ورکړئ. دا چې کله ورکړئ د دې نه به بیرته بیک شئ. کله چې بیک شوئ لاندې به راشئ لینګویج. په لینګویج کې به تاسو داسې کار وکړئ، په دا دویم چې تاسو ته ښکاري لینګویج، په دې کې دا څومره لینګویج چې دي دا به ټول ټیک مارک کړئ. د اول نه تر اخره پورې دا به ټول ټیک مارک کړئ. کله چې ټیک مارک کړه پاس ډن بټن باندې به کلیک وکړئ. دا چې کله وکړه د دې څخه وروسته به تاسو راشئ لاندې لیکلي درته فری آف سپیس، په دې به کلیک وکړئ. په دې چې کله کلیک وکړئ په دې سر کې لیکلي دي ډاټا کلیر، دا ډاټا به خپل کلیر کړئ. دا چې کله کلیر کړله نو ستاسو ویډیوګانې به د دې نه وروسته چې کوم ویډیوګانې تاسو اپلوډ کوئ ستاسو ویډیوګانې به فار یو ته ځي. نو ډېر اسانه او ساده طریقه وه. خدای وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي د خپلو درنو دوستانو سره